السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، نو راځو خپل نوی درس پیلوو. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، زموږ د تیر درس موضوع څه شی وله؟ په عمودي او افقي ډول د عددونو جمع کول و، چې دا تاسو تیر درس کې ولوستو. نو په دې هیله چې تاسو هم په عمودي او هم په افقي شکل باندې جمع زده کړي اوسئ. نو اوس راځو په زموږ نوی درس موضوع ده په عمودي او افقي ډول د عددونو تفریق کول دی، چې ګورو په څه ډول باندې په عمودي او افقي شکل باندې موږ عددونه تفریق کوو، چې څلورم لوست دی او 15مه پاڼه ده. ګرانو زده کوونکو، مخکې د دې نه چې زه تاسو ته مثالونه حل کړم، ګرانو زده کوونکو، دلته یې تاسو ته پوښتنې درکړي. پوښتنو ته ښه دقیق غوږ شئ ګرانو زده کوونکو، چې تاسو ته یې څه شی ویلي دي. وایي که چیرې وغواړئ د دوه عددونه په عمودي ډول له یو بل څخه تفریق کړئ، عددونه یو تر بل لاندې څه ډول لیکئ؟ نو تاسو ته معلومه ده ګرانو زده کوونکو، ما تاسو ته په تېرو لوستونو کې یعنې دریم ټولګي کې هم ویلي وو چې کله موږ عددونه د یو بل نه تفریق کوو، یویزه مرتبه به د یویزې لاندې لیکو، لسیزه مرتبه به د لسیزې لاندې لیکو. دویمه پوښتنه یې تاسو ته درکړې ده، وایي ستاسو په نظر د تفریق عملیه لومړی له کومې خوا څخه پیل کړو؟ نو ګرانو زده کوونکو، تاسو ته معلومه ده چې د تفریق عملیه موږ بیا هم د کومې خوا نه پیلوو؟ د ښي خوا نه، یعنې د یویزې مرتبې څخه پیلوو. او همدارنګه دریمه پوښتنه یې تاسو ته درکړې ګرانو زده کوونکو، وایي که غواړئ چې دوه عددونه یو له بل څخه په افقي ډول تفریق کړئ، څنګه یې ترسره کوئ، څنګه یې سرته رسوئ؟ نو لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ جمع کې هم ولوسته، په افقي ډول باندې چې کله موږ عددونه غواړو تفریق کړو، یویزه مرتبه به د یویزې مرتبې نه تفریق کوو، لسیزه مرتبه به د لسیزې مرتبې نه، او په همدې ترتیب سره به د تفریق عملیه سرته رسوو. نو د دې دپاره چې ګرانو زده کوونکو تاسو لا ښه پوه شئ، راځم تاسو ته مثال لیکم، هم په عمودي شکل او هم په افقي شکل باندې حلوم. دلته یې تاسو ته لومړی مثال درته درکړی، وایي د 238 څخه د 114 عدد په عمودي او افقي ډول تفریق کړئ. نو لیکم 238 منفي کوو یې ګرانو زده کوونکو، څو ورڅخه منفي کوو؟ 114. نو لیکم 114. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس چې موږ غواړو نه 114 منفي کړو، لکه څنګه چې تاسو تیرو درسونو کې هم لوستی ده، ستاسو په یاد دی موږ د البته تفریق عملیه کې د تفریق لومړی جسم د څه شي نوم ورکوو؟ د مفروق منه نوم ورته ورکوو. د څه شي نوم و؟ مفروق منه. نو اوس لیکمه مفروق منه، او په همدې ترتیب سره 114 چې د تفریق دویم جز دی، هغې ته هم د څه شي نوم ورکوو؟ د مفروق نوم. په همدې ترتیب سره هغه څه چې د دې دواړو د حاصل څخه لاسته راتله، هغې ته موږ څه شی وایو؟ د تفریق حاصل هم ورته ویله. څه شی هم ورته ویله؟ د تفریق حاصل. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو اوس ولیده. نو اوس راځم مثال تاسو ته حلومه. ښه ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو نه پوښتنه کې هم وکړه، د تفریق عملیه د کومې خوا نه پیلوو؟ د یویزې مرتبې نه، یعنې د ښي خوا نه یې پیلوو. لومړی قدم کې 8 نه 4 منفي کوو. 8 منفي 4 ګرانو زده کوونکو څو کېږي حاصل یې؟ 8 منفي 4 حاصل کېږي 4، او په همدې ترتیب سره 3 منفي 1 حاصل څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې کېږي 2، او بالاخره لسلیزه مرتبه کې 2 لرو، 2 نه 1 کموو. 2 منفي 1 حاصل څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې کېږي 140. نو دا څه شی شو؟ د تفریق حاصل شو. دا و په عمودي ډول باندې د تفریق عملیې سرته رسول. اوس راځم ګرانو زده کوونکو، تاسو ته په افقي شکل باندې د تفریق عملیه ترسره کوم. تاسو یې وګورئ چې په څه ډول باندې موږ لیکو او حلوو یې. بیا هم 238 لیکم، 238 منفي 114. نو لیکمه 114، او د 114 څنګ ته څه لیکمه؟ مساوي. اوس دا په افقي ډول باندې ګرانو زده کوونکو جمع کوم، البته منفي کوم یې 238 منفي 114. بیا هم
لکه څنګه چې د جمع عملیه کې ما درته وویل چې یویزه مرتبه د یویزې مرتبې سره، لسیزه مرتبه د لسیزې مرتبې سره جمع کوو. په همداسې شکل باندې تفریق عملیه کې هم یویزې مرتبې څخه یویزه مرتبه کموو، د لسیزې مرتبې څخه لسیزه مرتبه تفریق کوو او د سلیزې مرتبې څخه د سلیزه مرتبه تفریق کوو. نو اوس راځم لومړی قدم کې 8 منفي 4 کوو. 8 منفي 4 ګرانو زده کوونکو حاصل یې څو کېږي؟ 4. 3 منفي 1 حاصل څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې کېږي 2 او بالاخره 2 منفي 1 حاصل څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ حاصل یې کېږي 1. نو د 238 منفي 114 حاصل څو شو؟ 140. نو دا هم په عمودي او هم په افقي ډول باندې د تفریق عملیې سرته رسول. راځو ګرانو زده کوونکو د دویمې 14مې پاڼې ته چې دویم مثال تاسو ته یو عبارتي مثال درکړی. دا یو عبارتي مثال تاسو ته وایم او حلوم یې. دویم مثال دی وایي د فرید پلار 5490 افغانۍ درلودې. په 2140 افغانیو یې زوی ته قلم، کتابچه او کالي واخیستل. معلوم کړئ چې څو افغانۍ ورسره پاتې دي. نو راځو ګرانو زده کوونکو دا مثال چې شی کوو حلوو یې. ښه ګرانو زده کوونکو د فرید پلار څو افغانۍ درلودې؟ د فرید پلار 5490 افغانۍ درلودې. 5490 او په څو افغانیو فرید ته قلم، کالي او کتابچه واخیستل؟ په 2140 افغانیو. لیکم 2140. دا اوس څه شی کوو ګرانو زده کوونکو؟ منفي کوو یې. د دې دپاره چې اوس پوه شي چې څو افغانۍ ورسره پاتې دي کومه عملیه ترسره کوو؟ منفي. نو اوس راځم لیکمه ګرانو زده کوونکو. بیا هم د کومې خوا نه شروع کوو ګرانو زده کوونکو؟ د یویزې خوا نه یا د ښي خوا نه شروع کوو. یویزه مرتبه به د یویزې نه منفي کوئ، لسیزه مرتبه به هم د لسیزې نه. نو 0 منفي 0 ګرانو زده کوونکو څو کېږي؟ 0. 9 منفي 4 ګرانو زده کوونکو څو کېږي؟ 5. او په همدې ترتیب سره 4 منفي 1 څو کېږي؟ 3. په همدې ترتیب سره بالاخره 5 منفي 2 څو پاتې کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 3. نو د دې حاصل څو شو ګرانو زده کوونکو؟ 3350. په دې معنی چې د فرید پلار سره اوس څو روپۍ پاتې دي؟ 3350 افغانۍ پاتې دي. نو دا دویم مثال چې ما تاسو ته حل کړو ګرانو زده کوونکو. دلته یې تاسو ته فعالیت درکړی چې دا د فعالیت مثالونه بس تاسو کورنۍ دندې وي. دا به په منظم ډول په کتابچو کې لیکئ او حلوئ به. په 18مه پاڼه کې هم پوښتنې دي او په 18مه پاڼه کې همغه عبارتي پوښتنې دي چې لکه دا اوس مې تاسو ته مثال حل کړم. په همدې ترتیب دا ټول عبارتي پوښتنې ستاسو کورنۍ دنده دي. په منظم ډول به په کتابچه کې لیکئ، عکس به یې ماته په ایمیل ادرس کې رااستوئ. او دا زموږ د نن ورځې درس په دې هیله چې نننۍ موضوع باندې تاسو پوه شوي اوسئ ګرانو زده کوونکو. د هغو زده کوونکو نه مننه کوم چې په منظمه توګه موږ ته خپله کورنۍ دنده راستوي. که چیرته تاسو د کتاب PDF ترلاسه کول غواړئ، د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې ځای څخه یې ترلاسه کولی شئ. او د دې دپاره چې تاسو درسونه په منظمه توګه تعقیب کړئ، کولی شئ زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د الله په امان.